ستړي مشئ دا شهکار اتمن خیل دی. خدای دې وکړي چې روغ جوړ یې. تاسې به د لرغونو او عجوبه جوماتونو او پخوانو ودانو په هکله ډېر اورېدلي وي، خو د دې جومات په څېر به مو په ګرد هېواد کې بل کوم نه وي لیدلی. دا جومات د بردیر ولسوالۍ په کومراډ دره تل نومي کلي کې آباد دی چې ځایي وګړو په اشرو خواوشا 1281 هجرۍ کې د کومراډ درې د غرونو د لرګو نه جوړ کړی دی. د یو ځایي اوسېدونکي د وینا مطابق دا جومات 18 لسیزې وړاندې سوی و چې وروسته په 7 کلونو کې نوی کړی شو. د دې جومات د ودانۍ جوړښت بیل رقم خوند لري. د کوټې د ستنو نه یې د 4 کسانو وزي ایله تاویږي. د دې جومات پیړ اوږده بشونه، پلنې سرۍ، د کمرو پینډۍ، بلۍ او چمبړې د لیدو دي چې ورته د لرې لرې نه خلک راځي. د دې ډېر هغه تاریخ مو واورېده، د دې جومات ویزټ مو وکړ. یقین ومنه چې کم نایاب لرګی په دې کې لګېدلی دی او کم سایز کې لګېدلی دی. زموږ حیران یو دې ته چې دا په هغه وخت کې مطلب دا څنګه راوړی شوی دی او څنګه جوړ شوی دی او څنګه دا تیار شوی دی. الله کور دی، د الله خو هر کور ښکلی، خو لکه دا بیا ډېر زیات ښکلی به دی چې ماشاءالله دې کې چې کم لرګی دی، موږ د 4 ملګرو داسې لاسونه یو بل له ورکړل او هغه لرګی هم کتو چې دا دومره پیړ لرګی بل ته راوړی څنګه. خو ماشاءالله وخت کې خلک هم تکړه، اوس خو دا فارمي چرګان دي، فارمي خلک دي. ما نوم شهابالدین دی او زه د جومات خادم په حیثیت باندې دلته کار کوم. دا جومات یقیني چې 200-300 کاله مخکې جوړ شوی دی.